ترخیل مې څنګ ته ولاړ دی او له ده سره د ده په کرکټ غږېږو لږ ترخیل صاحب په پیل کې خو ستړی مه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستاسو ته او ستاسو لیدونکو ته. ودان ډېره مننه. نو څه احساس کې کونړ ته راغلی دغسې البین هم ستا لپاره ډېر راغلي دغه میدان په لومړي ځل ګورې که مخکې راغلی؟ بالکل قسم ما لومړی ځل ده دلته نو پرون مې لومړی میچ و په دې ګراونډ باندې نو چې زه کله راننوتم ګراونډ ته او دا خلک مې وکتل او د خلکو مینه مې وکتله نو رښتیا خبرې ډېر متاثره شوم. بعضې ملګرو ویل وایي ترخیل وفیولا ترخیل ګیلمونو چې مینهوال ډېر دي ویل چې بیا نه راځم. که څه هم پرون لږ ناوخته شوه موږ باندې نو دلته مینهوال ډېر زیات راغلي وو نو رښتیا خبرې لږ یې تنګ کړو نو بیا مالته هلکانو د دې دپاره ویلې ګپ دپاره مالې چې اوس مې پرېږدي چې اوس لاړ شم هل سبا نه راځم. ډېره مننه. دا چې وخت کم دی او دغه شروع کېږي یو څو لنډې پوښتنې درنه کوم. دا راته وویه وه چې په برسټو باندې دې بعضې خلک پېژني چې واورې افغان برسټو خپل نوم سره خوشحالېږي که نه؟ که رښتیا درته ووایم نو د زړه مې نه غواړي څوک ما دا نوم واخلي ځکه چې کرکټ کې باید ته یو بېل خپل مقام ولري. او بالکل دا خو دا خو چې یو خپل د افغان لوبغاړي لقب سړی درکړي درته وایي چې مثلا یا ته دغه غوندې کرکټر یا دغه غوندې پلیر یا دغه غوندې سلوک دي دا شی ده نو هغه خبر ده. دا چې د بهرني پلیر درته یادېږي نو هغه بیا ښه نه وي. وفیولا ترخیل د کوم ولایت دی؟ لغمان. لغمان. د لغمان د کوم ځای؟ قرغیو ولسوالۍ. ډېر ښه. دا راته وویه چې نړیوال کرکټ کې د څوک ډېر خوښېږي؟ په نړیوال کې او عموما په ټولو کې ابراهیم زدران. ابراهیم زدران ډېر ټیکنیکل لوبه کوي. نو پرون هم دلته زه خو پرون سیالۍ ته نه وم راغلی خو ملګرو ډېره یادونه کوله چې ترخیل ډېره ښه لوبه وکړه او په دې هیله وم چې نن ترخیل لوبې ته یو ځل بیا راشي. دا راته وویه ترخیل صاحب د کوم هېواد په وړاندې غواړي په ملي لوبډله کې ولوبېږي او هغه هېواد په وړاندې ښه وځلېږي؟ هغه څنګه چې زما نظر ده نو چې افغانستان دپاره ولوبېږم نور هېڅ پروا نه کې که غار مملکت دي. بعضې لوبغاړی داسې چې دا پلانی ملک داسې ښه وډبو یادونه یې ښه نه وي خو چې هر ټیمي چې ښه پرفارمنس پرې سړی کوي خوشحالېږي. آینده ته د هیلې څنګه دي چې ملي لوبډله کې خو موږ ډېر په تمې وو چې ترخیل وګورو ستا هیلې څنګه دي چې رابشي ډېر زر؟ انشاءالله بس خپله خواري او محنت کوو لګیا یي نور څه چې د الله رضا یي. ډېر ښه. په بالرانو کې د څوک خوښېږي؟ ابراهیم زدران ورخوا. راشد خان. راشد خان دې خوښېږي. ډېر ښه. ملي لوبډله کې د چا سره ډېره نږدې انډیوالي ده؟ ټول ښه پلیران دي ښه هلکان دي ښه سلوک کوي وړو پلیرانو سره نو ټول ښه دي خو چې زه زیات وخت پاتې کېږم په الف لوبډله کې یا په 19 کلنو کې نو فریدون زبید او نصیر دې هلکانو سره زه ډېر پاتې کېږم. ډېر ښه. چې ستا نه بغیر په یو اوور کې 20 سکور پاتې او افغان لوبډله ولاړه کوم دوه پلیران به ته اوپننګ ته رالېږې چې ته پکې نه یې؟ ګربز او نبي. ګربز او نبي. د نبي د استعفا او د تقاعد خبرې ډېرې وې هغې اړوند څه معلومات لري؟ نه والله رښتیا خبرې معلومات نه لرم. کورني کرکټ کې د ډومېسټک کرکټ کې د چا ته ډېره هیله ده چې راتلونکي کې به لوبه وکړي افغانستان له؟ ډېر پلیران شته ماشاءالله داسې پلیران دي چې نن یو وګورې نومونه واخله چې بیا خو په تاریخ پاتې نن یو وګورې سبا بل وګورې نو ډېر ښه پلیران دي ماشاءالله. اوس 19 کلونو کې ډېر ښه پلیران دي او لاندې لیول کې کور ودان ډېره مننه. لوبه شروع کېږي له خیره ګوډ لک ښه لوبه ښه بخت. کور ودان ډېره مننه.